مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت الله علیه وفات شوه دی. هغه به فرمایل یو به عجیبه واقعه به د پاکستان د آزادۍ په باره کې بیانوله. هغه به فرمایل چې شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه فرمایل چې کله پاکستان جوړېدنو د علماو دوه ډلې وي. علما په دوه طرف شوي. سو علما په دې حق کې چې یاره پاکستان د جوړ نشي او سو علما یو ډله داسې و چې هغه پاکستان د جوړ شي. کومه ډله چې وا چې پاکستان دی جوړ نشي د هغې مشري چې کومونو هغه مولانا حسین احمد رحمت الله علیه کوله، مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه کوله. او چا چې وی پاکستان دی جوړ شي د هغې مشري چې کومه ده نو هغه مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه کوله. هغې فرمایل چې ګورې په دې کې خلک چې دي هغه په غلطۍ کې مبتلا دي. اوس زموږ علماء دیوبند یادوي چې دا د پاکستان مخالف و د جوړېدو. بالکل زمونږ یو د علماو یو طبقه چې ونه هغه د پاکستان د جوړېدو مخالف و، خو هغې به پکې عجیبه یو واقعه به بیانوله. مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت الله علیه به عجیبه واقعه بیانوله. هغې به وی چې کله مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه د پاکستان د جوړېدو مخالف و نو هغې د یو پیره دا اطلاع میلو شو چې یو ځای کې یو طالب علم دی او په هغه باندې جنات راځي او هغه بیا خلکو ته داسې ناشنا خبرې کوي چې هغه خبرې داسې چې اکثر د خلکو په میټینګونو کې څه چلیږي. فرض که هغه ټایم کې انګریزانو دا جدایي راوسته او دا ملکونه تقسیمول د هغې په منځ کې دننه د میټینګونو څه خبرې دي څه داسې هغې په خپلو کې اجلاسونه کوي د پاکستان په باره کې د هغې رایه څه ده. نو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه ته چا ووي چې یو طالب علم دی په هغه باندې جنات راځي او د هغې د میټینګونو او د پاکستان په باره کې چې د دې خلکو څه سوچ دی چې جوړېږي به که نه به جوړېږي هغه ټولې خبرې به تا ته وکړي. مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه لاړو د هغه طالب علم ځای ته چې کله ورسېده نو ماښام لمونځونه شوي وو ناوخته. نو کله چې معلومات وکړو چې یاره حضرت صاحب تشریف راوړی دی او هغه طالب علم دی راشي حضرت صاحب ورسره کار دی. وایي څه کار دی چې کله راغی طالب علم وایي چې یاره هغه جناتو نه لږ معلومات کوو د پاکستان په باره کې چې پاکستان به جوړ شي که جوړ به نه شي څه میټینګونو کې هغې څه خبرې کوي دا خلک. هغه طالب علم ورته وایي چې حضرت تاسو خو لږ لیټ راغلی او زه چې څنګه د ماښام مونځ وکړم په خپل مسجد کې دقه ټایم په ما باندې هغه جنات راشي او بیا را خلک ترې نه تپوسونه کوي او هغې بیا لږ وخت چې تیر شي بس بیا لاړ شي. هغې خو اوس تلي دي او سبا بیا د ماښام مونځ ټایم چې دی ماښام منزله به سبا راځي. حضرت صاحب لاړو تشریف یې یوړو او بیا چې کله سبا د ماښام د مونځ نه مخکې ځان هغه مسجد ته راورسو چې کله سبا د ماښام مونځ نه مخکې ځان مسجد ته راورسو که نه بس په انتظار دی چې څنګه مونځ وکړو د ماښام بس په هغه طالب علم باندې جنات راغله. کله چې به جنات راغله نو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه ته تپوس کوي چې د پاکستان په باره کې په میټینګونو کې او په اجلاسونو کې څه چلیږي څه خبرې چلیږي. هغه جنات ورته وایي چې حضرت پاکستان به جوړېږي خامخا. هغې فیصله دا کړې ده چې پاکستان به جوړېږي. مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه د پاکستان د جوړېدو خلاف و. ولې خلاف و؟ هغه ډېر سخت خفه شو چې دا پاکستان جوړېږي د دې وجې خلاف و. د هغې دا سوچ و کوم علما چې خلاف و که چېرې دا پاکستان جوړ شو نو زمونږ په دې هندوستان کې چې څومره غټې غټې مدرسې دي څومره غټ غټ جوماتونه دي نو دا ټول مسلمانان به دي یو وړوکي ځای ته راټول کړي او دلته به یې راوشړي او دا څومره غټې غټې ادارې او څومره غټ غټ مساجد او مدارس چې کوم دي که نه دا به ټول له دې نه به څوک به ترې مندرونه د هندوان جوړ کړي څوک به ترې څه جوړ کړي څوک به ترې څه جوړ کړي د هر څه به شړ شي. نو هغې سره به دقه سوچ و دا غم به ورسره د دې د وجې نه هغې د پاکستان خلاف و. دویمه وجه دا وه چې هغې د دې وجې خلاف و چې کوم زمونږ د زنانو د پاکستان د جوړېدو په وخت کې بېعزتي شوې ده او د هغې عزتونه لوټ شوي وو نو هغې سره دا غم و دقې هر څه الله ورته د کشف په ذریعه باندې خول چې ستا مسلمانانو زنانو سره به بیا داسې کارونه کیي. نو هغه هر څه د هغې مخې ته و. خو یاد ساتئ ګورئ مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دې د هغه علماو مشر و چې د پاکستان په حق کې چې پاکستان دی جوړ شي. بیا یاد ساتئ ګورئ دغه علما خو د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د هغې خلاف و. ګورئ زمونږ په علاقو کې هم داسې کېږي په یو علاقه کې چې جومات جوړېږي که نه جومات
نو هغه علاقې والا سي د هغې په اختلاف جوړ شي سو کوئی چیر دلته دی جوړ شي سو کوئی یلته دی جوړ شي سو کوئی او باس پکې داسي یو طبقه هغه وی مړه د اخوا کې جمعات دی کنه بل جمعات ته ضرورت دی داسي کنه وی دی جمعات ته ضرورت دی نو بیا مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې کلام د پاکستان جوړېدو نه بعد لاهور ته شیرانوالا ته تشریف راوړو نو ټول خپل شاګردان راټول کړ ټول خپل شاګردان او په هغه وخت سره صرف په کې پی کې خیبر پختونخوا کې د هغه 22000 شاګردانو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه او تاسو پته ده چې د ټولو نه زیات تدریس چې کم دی په دیوبند کې احادیث چا پړو کړی دی هغه شیخ الهند رحمت الله علیه پړو کړی دی 62 سال 62 سال هغه احادیث پړو کړی دی بیا د ټولو نه وپسې کم موده چې کم ده کم موده د ټولو نه هغه د مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هغه د ټولو نه کم حدیث چې کم دی هغه الته پړو کړی دي درمیانه مدت چې کم دی هغه د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه دی خو شاګردان چې کم دي نو هغه د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ډیر زیات دي نو هغه چې کله خپل شاګردان راټول کړ په شیرانوالا کې نو دا خبره وته وکړه په ریکارډ باندې مفتی ضروري خان صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې دا خبره په ریکارډ باندې پرته دا هغه تقریر په ریکارډ باندې موجود دی د پاکستان د جوړېدو نه بعد چې کوم تقریر وکړو وی چې بالکل مونږه ول پاکستان د جوړېدو نه مخکې خلاف وو ځکه چې مونږ وی الته ودا جمعتون مدارس مساجد دار سبب شي د دینه مندرونه جوړ شي خو چونکه د مسجد د جوړېدو نه مخکې خو اختلاف کی دی شي خو د مسجد د جوړېدو نه بعد ګوره بیا اختلاف نه نو زما شنو شاګردان چې دی او کوم علما ما سره په دغه تحریک کې د پاکستان خلاف هغه ټول بګوره اوس د پاکستان حفاظت کوي دا اوس د موږ مسلمانانو کور دی د دې به عزت کوي او د دې به خیال ساته د جمعات د جوړېدو نه مخکې اختلاف کی دی شي ګوره رستو بیا اختلاف ني او د پاکستان تشبیه چې کوم ده نو هغه یو جمعات او یو پاک ځای سره ورکړه مخکې که مخالفو بیا ګوره رستو مخالف نو زموږ علماء دیوبند او بیا مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه د پاکستان دا جنډه په خپل الله سبحانه لومبنه جنډه او خې جوړه او د په خپل الله سبحانه لهرا وکړه نو دا پاکستان کا تاسو ته وی چې دا پلان کې آزاد کړو ډنګري ټیک دا د قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه او د علامه اقبال رحمت الله علیه دا غي کوششونه پکې وو خو زیات چې کوم کوششونه هغه زموږ علماء دیوبندو زموږ علماء دیوبند ډیر زیات مخې ته راغلي او دا کوششونه غي ټول کړو او بیا جنډه ډومبنه چې پاکستان کې کله لهراوي دا نو هغه مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لهراو کړی دا